د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وروستۍ څرګندونو په اسلام آباد کې میشت افغانان اندېښمن کړي او د نوموړي دغه ادعا بې بنسټه بللې. ښاغلي نقوي وړمه ورځ ادعا کړې وه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریونکي افغان کډوالو ګډون کړی و او تر دې دعوې وروسته یې اعلان وکړ چې په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان به تر ډسمبر وروسته ځانګړې اجازتنامې ترلاسه کوي. تر دې اعلان وروسته دلته میشت یو شمېر افغانان وایي دوی له وړاندې لا په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او لا هم نه پوهېږي چې د دې ځانګړې اجازتنامو څه ضرورت دی. تر ټولو عمده مسله دا ده چې پاکستان د حکومت هغه لایحه عمل تر اوسه پر د مجرو په وړاندې لکه څرګند لایحه عمل دوی نه لري. وجه یې دا ده چې موږ دلته د سفارت لیټرونه لرو یا هم نور افغانان د مهاجرت د نړیوال سازمان انوسیان یا هم هغه پرمیشن لیټرونه لري چې هغه د پاکستان د حکومت سره بیرته په بله معنا یو پروتوکول لري. نو زه نه پوهېږم چې باوجود د دغه ټولو اسناد درلودو سره به موږ هم تر دې هغه تر هغه لاندې راځو تر سیوري لاندې راځو د دې خبر که نه. دا تر اوسه پورې ګونګ او نامعلومه ده. نو په دې معنا چې انوسي اخیستل به د افغانانو دپاره ځکه ګران کار چې په دې باندې به طبعا مصارف راځي او فکر نه کوم چې افغانان د دومره ډیرو مصارفو ورکولو وروسته بیا هم دې ته تیار یو چې انوسي واخلي. دا د ګڼو نورو افغانانو په څیر د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر له ادعا سره موافق نه دی او زیاتوي افغانان په پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ده په خبره هغوی دلته د احتجاجونو او سیاست لپاره وخت نه لري. د دې خبرې سره دا خپل منفي ابعاد لري. لکه په ما خپله شخصا ډېر بده اغېزه کړې ده ځکه ما ګمان نه سي چې افغانان په دومره سخت شرایطو کې پاکستان ته راغلي دي او په اصطلاح د ژوند د ګواښ سره مخامخ دي، د ژوند د سر په قیمت دلته راغلي دي. هغه هېڅکله دا پرېکړه نسي کولی چې لاړ سي هلته د پي ټي آی په لاریونونو کې ګډون وکړي. دا لکه یو ډېره غیر منطقي خبره ده. خپله د افغان دپاره چې هغه به د دومره سختو شرایطو باوجود دی هلته ځي او په لاریون کې به ګډون کوي. په روحي لحاظ ډېر افغانان د دې خبرې سره ځورېدلي دي او یو ډېر بې ځایه لکه فشار په دوی باندې پروت ده. سره له دې چې د پاکستان یاد وزیر دغه ادعا کړې خو تر اوسه یې لا هم رسنیو ته کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. ګورې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د اسلام آباد د پولیسو مشر دواړو چې کومه ادعا کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف په احتجاج کې افغانان وو ثبوت یې نه دی وړاندې کړی او دا به ډېر مشکل وي چې د دواړو په خبرو باندې یقین وکړي شي. لیکن ډېر افغانان خو داسې چې خو د دې معاشرې اوس یو برخه ګرځېدلي دي. نو ممکن ده چې ځینې کسان هغې کې برخه اخیستې وي هغه نیولي شوي هم وي. لیکن د دې معنی خو نه ده دا معنی خو نه ده چې 2 3 4 یا 10 یا 20 کسان افغانان په یو مظاهره کې وو د هغې په بنیاد باندې داسې یو فیصله وکړي چې ټول افغانان چې هغه په قانوني حیثیت ژوند کوي په اسلام آباد کې هغوی د اوس یو ځانګړی سند ولري، اجازتنامه دې ولري. زما خیال داسې ګام ته به د یو امتیازي سلوک په توګه کتل کېږي. له دې سره چې د پاکستاني چارواکو له لوري تر اوسه د دې انوسي یا د عدم اعتراض سند په هکله پوره معلومات نه دي ورکړل شوي خو تر دې وړاندې به د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم په ځینو برخو کې دغه ډول سندونه ورکول. دې فیصلې امپیکټ چې دا هغه به ډېر افغانانو دپاره به مشکل شي. هغه به چې دا ده چې دې کې هغوی دا ویلي دي چې کوم خلک اسلام آباد کې اوسي هغه به هم انوسي اخلي او څوک راځي هغه هم انوسي اخلي. نو دې کې د یو ان ایچ سی آر او شارپ دپاره ډېر دنیا خلک روزانه راځي. نو دا به دې دپاره ډېر ګران به شي چې دا پهله انوسي اخلي. بل دا ده چې د نه دا موډالیټي خیالي ده چې انوسي به څوک ورکوي هغه به کوم دفتر نه ملیږي هغه به څرنګه ملیږي هغه طریقه کار به څه وي. نو دا هېڅ شی نشته. موږ خپله هم د انتظار کوو چې موږ وګورو دا څه غواړي څرنګه غواړي او بیا به موږ ورسره میټینګ کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي دوی د پاکستاني چارواکو تر دې بیان وروسته له هغوی سره په تماس کې دي چې د دې بشپړه معلومات ترلاسه کړي. خو د کډوالو کمشنرۍ بیا هم پر پاکستان غږ کړی چې افغان پناه غوښتونکو ته دې په دغه هیواد کې بشپړه خوندیتوب ورکړل شي.